اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې ګلمینې په مطلب شاه باندې اندېښنه ښکاره کړه چې هسې نه د سربند په جوړولو کې فرید ته ستونزې پیدا کړي. اوس به دا واورو چې ګل بیبي او سپوږمۍ د ملک په هکله معلومات له چا څخه کوي. سپوږمۍ څنګه د مینې کله په تندي لاس کې دی کله ورته په سر لاس کې دی. خدای مکه ته به خو به یې نه یې؟ نه ته به یې نشته ده، هسې مې په لاس کېښوده. رښتیا ترورې د ملک ماما خو هېڅ درک ونه لګېده چې څه شو، دې لښکرو والا چېرته بوته، هغوی سره چېرته بیا یې درک معلوم نه شو. تا سره بیخي غم نشته. سپوږمۍ زما په اول سر کې ورته سودا وه، خو ډاډه په دې یم چې په لښکر کې فرید او سردار اکا دواړه وو. که خدای مکه د خطر څه خبره وې نو بیا یې زه خبرولمه. ترورې نو اوس هم خو زموږ اندېښنه شته که نه؟ موږ باید ځان ته معلومات وکړو چې ملک ماما په کوم ځای کې دی. هغه خو د کوره د باندې شپه نه کوي، او که چېرته څه خبره شي نو مال اول راکوي، هسې نه چې لښکر والا سره یې لانجه غټه شوي. یو شیبه به یې نور هم انتظار وکړو، که ونه شو نو بیا به یې زه معلومات وکمه، یا به فرید کره ورشم او یا سردار اکا کره. او رښتیا ترورې زه یې په منګیز مرکز او مدرسه کې معلومات ونه کم. نه ته یې معلومات مه کوه، بس زه ورځم سردار اکا یا فرید پسې، د هغوی سره به ځان پوهي کمه چې د یاسر پلار یې کوم ځای ته وړی دی او چې دا دومره لښکر ورپسې شوی و نو په کومه ګناه او په کومه خطا. سمه ده، خدای وکړي چې خبره غټه نه وي، هسې نه چې بیا کور سوځېدو ته خبره لاړه شي، ځکه لښکر کې بعضو خلکو چیغې والي چې کور یې وسېځئ. هغه یې د دې لپاره چیغې والي چې ملک ماما دې وروځي، کیدای شي خبره دومره غټه نه وي. ګله تاسو ما نه غواړئ څه چې زم دلته د دې ځمکې تل ته راښکته کړی یم؟ ملک صاحب تا ته خو ما وویل چې ته د عبدالرحیم په سر کې بندي شوی تر څو عبدالرحیم را خوشي شي. خیر دی ته وسلوالو ته زنګ ووهه، خبرې ورسره وکړه چې عبدالرحیم راشي نو هم به ستا عزت خوندي، هم به ستا د کورنۍ، هم به زموږ د کلي. ما ته د وسلوالو څه؟ وسلوال به خپل کار کوي، زه ورسره اړیکه نه لرم. ملک صاحب که ته سل وارې ووایې چې زه وسلوالو سره اړیکه نه لرم، خو هغه ستا په ځای کې لیدل شوي دي، انکار ته نه شي کولی، په پاټک باندې تلي راغلي دي. خیر دی ملک صاحب زه نه به دې ونیسم، دې وسلوالو سره یو ځل خبرې وکړه، زما په تا باندې دا نه ده پیرزو چې ته دلته د ځمکې تل کې پروت یې. میوه ګله ستا به ومنم، تلیفون به وکړم. تلیفون مې چېرته دی؟ راکړه راته. هغلته ایښی دی ملک صاحب، درته به یې راواخلم. راکړه ماته، خو که وسلوالو انکار وکړه زه یې ذمهوار نه یم، ځکه چې عبدالرحیم نه زما په وینا نیول شوی او نه ته خبر یم. واله ملک صاحب دا یې تلیفون. ملک صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. عبدالرحیم تاسو سره دی؟ من سره دی. څه پې وکړو؟ تاسو بیا حال احوال هم رانه کړه. زه عبدالرحیم څه کوم؟ خوشي کوي ما ته د عبدالرحیم څه؟ و ملک صاحب څنګه یې خوشي کړو؟ جابره د هغه په سر کې زه دلته بندي یم، تاسو زه په څه خم اړولی یم؟ څه چا بندي کړی؟ کوم ځای کې یې؟ د ځای معلومات راته نه کېږي چې کوم ځای کې یم، خو بس د ځمکې تل کې پروت یم، زیرزمیني ده. او دا چې چا بندي کړی یم نو درته مې وویل چې د عبدالرحیم په سر کې نیول شوی یم. زویا کتابونه د خپل په ځای کړل؟ و مورې په ځای مې کړل، خو رښتیا ما یو پوښتنه کوله. د څه شي پوښتنه و زویا؟ ما ویل چې پلار مې څنګه یو ناڅاپه ولایت ته لاړه، هغه خو اوس د منګیز کارکوونکی هم نه دی، نو بیا په ولایت کې څه کوي؟ زویا د شورا لخوا ورته یو کار سپارل شوی، د هغې لپاره تللی.
د شورا لخوا کار نو پلار خو مې شورا سره جوړه نه ده که نه هر وخت ورپسې خبرې کوي او اوس ورته د ولایت پورې ځي عجیبه خبره نه ده اوس شکر دی څه نه څه د شورا سره جوړ شوی دی بس په دې خاطر باندې ښځه ښه دی خو تا ته یې ویلي چې کوم کار یې سپارلی وه تا د زړور خان لټولو پسې تللی دی چې پیدا یې کړي او شورا یې ونیسي نو پلار خو بیا سم بلد دی په دې خاطر شورا همده ته وظیفه ورکړه که زړور خان ونیول شي له خیره نو موږ ته به هم لار اوزګاره شي د څه شي لار مورې زه خو پوه نه شوم د پرخې خبره کومه مورې د پرخې موږ سره څه خیر ده سمه خبره راته وکړه د پرخې خبره دا ده چې موږ غواړو هغه تا ته وکړو خو رښتیا ستا خو څه اعتراض نشته څه مورې ماته یې کوئ هو که نه اوس ووایه مورې زه به څه ووایم نو بس زما خوښه زما د مور او پلار ده ځکه چې زما عمر دومره نه دی په دې هکله هېڅ هم نشم ویلی زما مور او پلار به ارومرو زما د ښېګړې کوشش کوي خو رښتیا مورې د زړور لټول خو به ډېر وخت نیسي که نه زویه نو ته ولې وارخطا یې ووایم هسې مورې تر څو چې زړور نیول کېږي نو کېدای شي زه تر هغې پورې بوډا شوی یم نویده بچو ما دې کار ته پرېږده که نه الله زار مشي ته دا موبایل واخله په دې باندې لوبې وکړه شاباش الله ته څه بچې دا پرنټ کړمه دا یوه اوس هم دا دویمه فرمه نویده بچو دا دې څه وکړله تا خو دا فرمه وشلوله که نه یاره نو ګلمینې و ګلمینې ته راشه که نه تا نوید لږ سنبال که کار ته مې نه پرېږدي ټول کارونه یې راباندې ګډ وډ کړل نوید به زه سنبال کړمه خو دا ته بیا څه شی کې راشه نویده زویه الله جار قربان د نوید پلاره اوس مې پوه که دا څه شی کې چې دومره نه وزګارېږي چې خپل زوی سره لوبې وکړي ګلمینې غواړم د سربند کار په ټیکه ورکړمه نو د همغې لپاره مې فورمې جوړې کړلې په دې فورمه کې مې د ټیکې ټول شرطونه ولیکل ځکه چې کارونه زیات دي او زه ورته یوازې یم نو د مزدورانو څارنه به راته سخته وي که کار په ټیکه ورکړمه نو بیا به زه یوازې د کار څارنه کومه ښه نو د ټیکهدار څارنه خو به هم کوې که نه او رښتیا دا ټیکه به چا ته ورکې یاره لا اوس خو معلومات نشته دی ګورو به نو څوک چې په شرطونو پوره وي هماغه ته به یې ورکوو بس دغه دي ما هم فورمې چاپ کړلې او خلکو ته یې ورکوم که دا ټیکه مطلب شاه وغواړي نو هغه ته به یې ورکې ګلمینې چې هر څوک په شرطونو پوره شو بس ټیکه هم هغه ته ورکوم که هغه مطلب شای که بلې دا به هغه وخت معلومیږي چې بیرته زه فورمې راټولې کړم تورپیکی ما ویل چې ته به نن جامې وینځې که نه او راټولې کړې مې دي انځم یې ښه ده ما ویل چې زما واسکټ او پګړۍ هم در سره لږه ووینځه واسکټ مې خیرن شوی دی پرېږدې درته به یې وینځم ته وګوره چې دا دروازه چا خلاصه کړه ښکاري چې څوک ښځه راغله ګل بیبي ورندار ده ګل بیبي ورندار راځه که نه څنګه خپه نیولی شوې تورپیکی سردار اکا کور کې شته که نه او راځه کور کې دی ستړې مه شي په خیر راغلی ښه ده شي بوره مه شي ګل بیبي ورندار په خیر راغلی ژوندی اوسې سردار اکا ښه ده چې په کور کې زموږ ډېره زیاته سودا وه نو راغلم ما ویل چې تا نه معلومات وکم چې د یاسر پلار پسې لښکر وشو هغه یې ونیو خو موږ پوه نه شو چې کومه خوا یې بوتلو او په کوم جرم یې نیولې ښه دې وکړه چې راغلی ګل بیبي ورندار
خبره داسې ده چې جرم خو معلوم دی چې وسلوالو عبدالرحیم نیولی دی. نو د امن کمیټې او مشرانو فیصله وکړه چې په کار دا ده ملک غني ونیول شي تر څو په وسلوالو باندې زور راوړي او عبدالرحیم را خوشي کی، ځکه چې د وسلوالو سره د ملک صاحب اړیکې دي او دا چې په کم ځای کې دی نو ته بېغمه اوسه، په سم ځای کې دی او میوه ګل هم ورسره دی، ساتنه ترې کوي. ښه نو ته څه وایې چې په دې طریقه به وسلوال د ملا صاحب زوی را پرېږدي؟ زمونږ د ټولو خو همدا فکر دی چې وسلوال به عبدالرحیم را خوشي کی، خو که را خوشي هم نه کی نو دومره خو به شي چې د ملک صاحب به د وسلوالو سره اړیکې ختمې شي، د خلکو د پیغورونو خبرو او نیوکو نه به خلاص شي. خدای دې وکړي نو، خو هسې نه چې هغوی د ملا صاحب زوی را خوشي نه کي او د یاسر په پلار باندې هسې بند تیر شي. خدای مهربانه دی، داسې به نه کېږي له خیره. مشرانو چې کومه فیصله کړې ده په هغې کې به خیر وي. ښه دغه ځای خو یې راته وښایه که نه چې چېرته دی؟ ګل بیبي ورندار زه یې درته نشم ښودلی ځکه چې فیصله هم داسې شوې ده چې د ملک صاحب د ځای په هکله به موږ چاته معلومات نه ورکوو، ځکه که وسلوالو ته معلومات وشي نو کیدای شي چې هغوی نور رانه جوړ کړي. عجب ګله دا ستا بنینونه درته مې راوړل. خدای دې درسره ښه وکړي، بابا کور دې ودان بچی دې لوی. صبخانه تا خو بنینونه راوړل، خو دا راته وایه چې د پیسو به څه چل کېږي؟ د پیسو غم مه کوه، ته دا یو ځل خرڅ که چې پیسې دې لاسه درغلې نو بیا به یې هغه دوکاندار ته ورکو. ما ورسره خبره هم داسې کړې. اخا دا غوړي لا غوړي شو. او ګور عجب ګله که ته وغواړې نو زما د دوکان مخې ته هم خرڅولی شي، دا درته مناسب دی، د چا به در سره غم غرض نه وي. نه 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 زه په یو ځای باندې نه کینم، زه باید وګرځېږم نن دلته سبا بل ځای کې، تر څو چې کوم مقصد پسې راوتی یم هغه خو پوره کړم که نه، هغه په یو ځای کې نه پوره کېږي. کوڅه په کوڅه، سرک په سرک، مارکیټ په مارکیټ ګرځېدل غواړي. بس سمه ده، نو ته په خپل کار ښه پوهېږي، خو بیا هم که د شپې ستونزه درته وه نو زموږ ځای دې په خدمت کې دی، ډاډه راتلی شي. خدای در سره ښه وکړي، کور دې ودان په تا ډاډه یم. د منګیز په کار کې که ما بله ګټه نه ده کړې نو دا یوه ګټه مې پرې کړې ده چې په هر ځای کې مې دوستان او یاران پیدا کړي دي، که شپه یي که ورځي ورباندې ډاډه ورتلی شم، مېلمستیا مې کوي. ښه که ستا خوښه یې نو زه به دا پڼ په شا کړم چې ځم د خیر. سمه ده ورځه په مخه دې ښه، نن سبا ورځې هم دومره لنډې دي چې سړی په هېڅ پوهېږي نه. خدای دې خپل مقصد کې کامیاب که. آمین آمین. دا پڼ راپورته که دغسې. دا پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې شبانې عابد ته یاده وکړه چې موږ غواړو تا ته پرخه وکړو چې آیا ستا رضا ده؟ نو عابد خبره مور او پلار ته پرېښوده. آیا نور خلک د کوژدې په وخت کې له خپلو اولادونو څخه پوښتنه کوي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ نو په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 33 30 55 0 شپږ شپېته 33